سلام ګران لیدونکو د نن ورځې څو تازه مهم خبرونو ته ښه راغلاست. اسلام آباد کې ځانمرګي برید 200 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د اسلام آباد مرستیال کمشنر منلي چې په اسلام آباد کې د شیعو پر یو جومات کې چاودنې 11 تنه وژلي او 109 نور ټپیان دي. هغه زیاتوي چې پیښه ځانمرګي برید ته ورته ښکاري. دا برید د جمعې د لمانځه پر مهال د اسلام آباد د خدیجه کبرا په جومات کې شوې ده. د اسلام آباد مرستیال کمشنر تقی جواد دا مرګ ژوبله تایید کړی او د پلازمین اسلام آباد په دولتي روغتونونو کې بیړنی حالت رامنځته شوی دی. تر اوسه پورې د برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، خو له دې وړاندې د شیعو پر جوماتونو د بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان ډلې په غاړه اخیستی دی. د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداري دا چاودنه غندلې او ویلي دي چې بې ګناه وګړي په نښه کول د انسانیت پر وړاندې جرم دی. له پاکستانه قاچاق کیدونکي درمل نیمروز کې نیول شوي. د نیمروز ولایتي مسؤلینو په دغه ولایت کې د 9 ټنه انساني درملو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د دغه ولایت د فرعي ګمرکاتو مسؤلینو ویلي چې د زرنج ښار په دریمه حوزه کې په 8 موټرو کې ځای پر ځای شوي 7 ټنه او 32 کیلوګرامه درمل او 850 کیلوګرامه توکو د قاچاق مخه نیولې ده. سرچینې زیاته کړې چې یاد شمیر درمل له پاکستان هیواد څخه واردېدل چې له نیول کېدو وروسته د ګمرک ریاست ته سپارل شوي دي. خلیزاد وايي پاکستان د طالبانو سره په سیمه ییز اتصال اړیکې ټینګې کړي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیزاد ویلي چې د سیمه ییز اتصال او اقتصادي همکاریو د پراختیا لپاره د افغانستان رول بنسټیز دی. هغه ټینګار کړی چې پاکستان ته پکار ده چې د دې هدف لپاره له طالبانو سره خپلې اړیکې لا ټینګې او عملي همکاري پیاوړې کړي. نوموړي پاکستان ته د منځنۍ اسیا د مشرانو سفرونو ته په اشاره ویلي چې دا هیوادونه د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا لپاره سمندر ته د لاسرسي په لټه کې دي او غواړي له پاکستان سره د ریل پټلۍ، نللیکو، برېښنا مخابراتو په برخو کې اتصالات زیات شي. زلمی خلیزاد ټینګار کړ چې په افغانستان کې ثبات او د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښې او کاري اړیکې د هر ډول سیمه ییز اتصال او پرمختیایي پروژو لپاره اساسي شرطونه دي. هغه هیله ښودلې چې پاکستان به د خپلو سیمه ییزو اقتصادي ګټو لپاره دې اړخ ته پام وکړي. امریکا خپل وګړو ته امر کړی چې له ایران ووځي. د ایرانیانو لپاره د امریکا مجازي سفارت په خپل تازه خبرتیا کې چې د جمعې په سهار خبره شوې له امریکایي وګړو غوښتي چې له ایران ووځي او د وتلو لپاره داسې پلان ولري چې د امریکا د حکومت په مرسته تکیه ونه کړي. په دغه خبرتیا کې ویل شوي امریکایي وګړي باید د انټرنیټ د دوامداره پرې کېدو تمه ولري، د اړیکو لپاره بدیلې لارې په پام کې ونیسي او په ممکنه خوندي شرایطو کې د ځمکې له لارې له ایران د ارمنستان یا ترکیې په لور د وتلو فکر وکړي. د خبرتیا په بله برخه کې هغو امریکایي وګړو ته چې په اوسنیو شرایطو کې له ایران وتل ورته ناشوني دي سپارښتنه شوې چې په خپل استوګنځي یا بلې خوندي ودانۍ کې پناه واخلي او د خوړو، اوبو، درمل او نورو اړتیا وړ توکو زیرمه برابره کړي. په دغه خبرتیا کې هغو کسانو ته هم خبرداری ورکړل شوی چې دوه ګونی تابعیت لري، ځکه د هغوی د پوښتنو، نیولو او زنداني کېدو ګواښ تر ټولو لوړ دی او د امریکایي پاسپورټ ښکاره کول یا له امریکا سره هر ډول اړیکه لرل د ایراني چارواکو له لوري د نیونې لامل کېدای شي. نتنیاهو وايي اسرائیل پر ایران د 12 ورځنۍ جګړې په پرتله د لا سخت برید چمتووالی لري. د اسرائیل 12 ټلویزیوني شبکې راپور ورکړی چې د دغه هیواد لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د کنست د بهرنیو اړیکو او دفاعي کمیټې په یوه محرمه ناسته کې ویلي چې وضعیت د داسې یو کړکېچ په لور روان دی چې کېدای شي د ایران د نظام د نسکورېدو لامل شي. نتنیاهو په دې ناسته کې زیاته کړې چې دا ناورین په چټکۍ سره د رامنځته کېدو په حال کې دی، خو نوموړي خبرداری ورکړی چې ډاډه نه ده چې آیا روان شرایط به د دې موخې د ترلاسه کولو لپاره بسیا وي او که نه. د یاد رسنۍ د راپور له مخې نتنیاهو د کنسپت د بهرنیو اړیکو او دفاعي کمیټې غړو ته ویلي چې اسرائیل چمتو دی چې که پر ایران برید وکړي نو د دغه هیواد پر نظام به ډیر دروند ګزار وکړي، داسې ګزار چې د تیرې 12 ورځنۍ جګړې په پرتله به خورا سخت او پراخ وي. هغه ټینګار کړی چې له متحده ایالاتو سره د اسرائیلو همغږي تر ټولو لوړې کچې او نږدې حد ته رسېدلې ده، خو په عین حال کې منلې چې نه پوهېږي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به په پای کې کومې پریکړې وکړي.
له پاکستان او ایران نږدې 200 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون وایي چې د پنجشنبې په ورځ له پاکستان او ایران نه 609 کډوالې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي دي. یاد کمیسیون ویلي چې دغه کورنۍ د نیمروز، هرات، کندهار او ننګرهار له لارو افغانستان ته ستنې شوي دي. د یاد کمیسیون په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې پرون د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 12، د هرات د اسلام کلا له لارې 22، د کندهار د سپین بولدک له لارې 129 او د ننګرهار د تورخم له لارې 514 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي دي. تازه د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې په تیرو 3 میاشتو کې نږدې 94,000 کډوالې کورنۍ له ایران، پاکستان او ترکیې نه افغانستان ته ستنې شوي دي. د دغه وزارت په وینا په دغه موده کې 254,000 او 218 کسان له کورنیو پرته په جبري توګه ستانه کړای شوي دي. د یونیسف د افغانستان څانګې ویلي چې په 2025 کال کې له خپلو شریکانو سره په ګډه د شری یعنې سرخک د مخنیوي د ملي واکسین کمپاین له لارې د افغانستان په کچه د 6 میاشتو تر 10 کلونو عمر لرونکو ماشومانو له ډلې 92.5% ماشومانو ته واکسین رسولی دی. یونیسف ټینګار کړی چې په واکسیناسیون کې دوامداره پانګونه یوازې شمیریز پرمختګ نه دی بلکې د ماشومانو ژوند ژغوري او د شری په څیر د مخنیوي وړ ناروغیو د خپرېدو مخه نیسي. د افغان کډوالو لیږدونکي کښتۍ د ټکر له امله 15 کسان مړه شوي. د یونان خیوس ټاپو ته نږدې د پناه غوښتونکو د لیږد یوه چټکه کښتۍ د یونان د ساحلي ګارد له بیړۍ سره ټکر شوې چې له امله یې شاوخوا 15 کسان مړه شوي دي. د راپورونو له مخې په دغه کښتۍ کې ډیری سپاره کسان افغان کډوال وو. په یاده پیښه کې شاوخوا 25 نور کډوال چې 2 نارینه 2 ښځې او 11 ماشومان وژغورل شوي دي. د یونان ساحلي ګارد په یوه خبرپاڼه کې ویلي دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د دوی د ګزمې بیړۍ د شپې د ماموریت پر مهال یوه کښتۍ ولیده چې د سمندري تګ لپاره څراغونه نه لرل او د خیوس ټاپو ختیځو ساحلو ته روانه وه. د ساحلي ګارد د راپور له مخې د پناه غوښتونکو کښتۍ د درېدلو لپاره د دوی خبرداریو ته پام ونه کړ او ناڅاپه خپله لاره بدله کړه چې د ګزمې کښتۍ د ښي برخې سره ټکر شوه. د یونان دولتي ټلویزیون شبکې راپور وکړه چې په ټولیز ډول 25 پناه غوښتونکي چې 2 نارینه 2 ښځې او 11 ماشومان پکې شامل دي ژغورل شوي دي، خو 14 کسان بیا مړه شوي او یوې بلې ښځې روغتون ته تر لیږد وروسته د سختو ټپونو له امله ساه ورکړې ده. پاکستان او ازبکستان په پوځي همکارۍ هوکړه وکړه. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ له مشر حسن منیر سره کتلي او د دواړو هیوادونو د پوځي او دفاعي همکاریو د لا پیاوړتیا په څرنګوالي غږېدلي دي. په دې لیدنه کې د ازبکستان د شرکتونو پرمختګ او د پاکستان پوځي تجهیزات او وسلې هم ننداره شوي دي. ورته مهال د ازبکستان ولسمشر میرزیایف د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف سره هم کتلي او د ستراتیژیک همکاریو شورا لومړۍ ناسته کې هوکړه کړې ده.